د کومې جنې سره نکاح کول یا واده کول پکار دي؟ ډیر خلک دا پوښتنه کوي چې مولوي صاحب واده کوم نو څنګه جنې سره واده وکم چې زما ژوند ښه شي، یا مې بچی لوی شوی دی بچي دپاره واده کوم نو څنګه جنې وکم؟ او واده کول نکاح کول دا یو ورځ یا دوه ورځې نه، دا ټول عمر دی. باید د ټول عمر دپاره مونږ ښه جنې وکړو چې زمونږ ژوند ښه شي. او بده جنې خو د انسان ژوند تباه کوي. رسول الله فرمایي یا الله ما د بدې جنې نه وساتې چې د بوډاوالي نه مخکې ما بوډا کوي. بده جنې خو انسان بوډا کوي، انسان تباه کوي. نو باید مونږ ښه جنې وکړو چې زمونږ ژوند ښه شي. او رسول الله مونږ ته کومه جنې ښودلې باید د هغې سره مونږ نکاح وکړو. حدیث کې راځي رسول الله فرمایي تنکح المرأة لاربع، معاشره کې چې نکاحونه کیږي ودونه کیږي نو دا د څلورو وجو نه کیږي. مطلب یو جنې کې د څلورو صفاتو نه یو صفت راغلی نو خلک غواړي چې زه د دې سره نکاح وکم. نو رسول الله دغه څلور صفتونه ښودلي دي او بیا په دغه څلورو کې غوره صفت ښودلی دی او موږ ته امر کړی دی چې تاسو د دې صفت والا جنې سره نکاح وکئ. اول نمبر لمالې هغه جنې مالداره وي، پلار یې مالداره نو خلک غواړي چې زه مالداره جنې وکم. خو یوازې د مالداره جنې سره نکاح کول پکار نه، ځکه چې شاید د هغوی مال ختم کړی شي، غریبانان کړی شي. او دویمه وجه دا ده چې هغوی به په تا باندې ډېرې تولیږ دی او ستا به دومره وس نه کېږي، یا به په واده کې ډېر مصرف او ډېره خرچه کوي او ستا به دومره وس نه کېږي. او بله وجه دا ده که ته د مالداره سړي لور دې وکړه او د هغوی کور ته لاړې نو د هغوی په کور کې به هم ته خدمت کې چې به چې تکیهګانې به سمې. نو یوازې د مالداره توب دپاره جنې کول نه دي پکار. دویم نمبر لجمالها، هغه جنې ښایسته ده، چمړه یې سپینه ده نو معاشره کې خلک غواړي چې زه د ښایسته جنې سره نکاح وکم. خو یوازې ښایست پسې به جنې نه کې. شاید رسول الله فرمایي فعسى حسنهن ان يرضيهن، شاید د هغه جنې حسن ختم کړی شي، بیماری ورته ولګي وسوځي، نو یوازې حسن دپاره به جنې نه کې. دریم نمبر رسول الله فرمایي لنسبها، د هغه جنې نسب اوچت دی، خاندان یې اوچت دی، زور لري، طاقت لري. نو سړی غواړي چې زه داسې جنې وکم چې هغه خاندان لري، طاقت لري. خو داسې جنې هم کول پکار نه وي چې هغې خاندان غټ وي، ځکه د ښځې او خاوند په منځ کې لانجې جګړې راځي. نو که تا خپله ښځه وواله هغوی به ورپسې خاندان راوستي، په کور کې به یې والې یا به یې نه ښځه هلته ایساره کړي. نو یوازې خاندان دپاره به هم جنې نه کې. څلورم نمبر رسول الله فرمایي لدینها، په هغه جنې کې دین وي، دینداره وي، د الله نه یېرېږي. نو معاشره کې خلک غواړي چې زه د یو دینداره جنې سره نکاح وکم. په همدغه څلورو صفتونو کې رسول الله ابي هريره رضی الله عنه ته دغه دین وښودلو چې فاظفر بذات الدین تربت یداک، لاسونه دې په خاورو ککړ شه، د دین نه علاوه ګوره بله جنې ونه کې، د دین والا جنې وکړه. نو باید موږ له پکار دی چې دینداره جنې وکړو. دین عام دی، که یو جنې مدرسه کې وخت تیر کړي او که تیر نه کړي. دین دې ته ویلی کېږي چې جنې ته په کور کې څه رسي په هغه باندې شکر وباسي، او که څه نه رسي نو صبر کوي، د الله نه یېرېږي، د خاوند حق پیژني، د خواښې سخر حق پیژني. بس دغه دینداره ده. که مدرسه کې وخت تیر کړی او که نه بس دغه دین دی. باید موږ د دینداره جنې سره نکاح وکړو. اوس که چېرته په یو جنې کې مال هم وي، حسن هم وي، نسب هم غټي او دین هم وي، نو باید موږ دغه جنې وکړو، ځکه په دنیا کې د دې نه غوره نعمت نشته. کومه جنې کې چې دین راغی نو هغه بیا که مالداره مې په تا باندې تکبر نه کوي، که نسب هم غټي نو تا سره ظلم نه کوي. نو باید موږ دغه جنې وکړو. او په کومه جنې کې چې د دین صفت نه دینداره نه نو باید هغه جنې نه موږ ځان وساتو او ژوند هم چې خراب نشي. نو الله رب العالمین دې هغه خلکو ته چې چا ودونه نه کړي رب العالمین یې صالحه نیکعمله بیبیانې ورکړي، او چا چې کړي الله دې ښه ژوند ورکړي. او زموږ دغه صفحه لایک فالو کوي او دغه بیان مخکې شیر کوي چې ډېر خلک دیندارې جنې وکړي او ژوندونه یې ښه شي.